چغې وی اجل مولا تاورې کناورې تشه خاوره نه دی غني څنګه به شي خاورې. سلام وخت مو بخیر قدرمنو، زه سیام خان یو وار بیا د تیر په څیر ستاسې په درانه چوپړ کې نن په 400 شمالي اشنغر د غني خان د سر تبۍ ته ولاړ یم چې د سر تبۍ ټکیږي پوشه چې قبر ته دې زه ولاړه یم. نن په شمالي اشنغر کې د هغه خاوره چې انقلابي شعوري خاوره ده. نن همدلته ولاړ یم، په لاره تېرېدم ما ویل چې د غني خان سلام نه کول په ګستاخۍ کې راځي. د غني خان په ګڼ اړخیز شخصیت ډېرې خبرې کېدای شي. غني خان که یو پلو لبان زلفان او دنګه ځواني یاده کړې وه، خو بل پلو یې د هغه وخت انتخاب خوښو ته ګوته هم څنډولې وه. همدا راځي پښتانه په کال تلین هم لمانځي او پښتنو په زړونو کې به تر ټول عمر لا دغه اتل نمري او ژوندی به وي. څو مشرانو سره خبرې اترې کوو. په خیر ستاسو نوم څه دی او که راته ووایئ حاجي غني خان په شخصیت په اړه که راته ووایئ څنګه شخصیت؟ غني خان خو جي زمونږ کوی تر بوروالی کې هم راځي، د خوازي خیلو د خاندانو او پخوانۍ د پیدایش کور یې و د پلار د باچا خان د پیدایش کور اوس هم په عثمانزو خوازي خیلو کندي کې شته. کچه جوړ دی د خښتو کچه وخښتو پخواني. ټیک ټیک. ولی خان، غني خان، علي خان بل ورور یې دا درې واړه پیدایش په عثمانزو کې شوي دي. بیا میرو ته خپلو ځمکو ته تللي دي، هلته ځان له مکانونه جوړ کړي دي. غني خان خو یو زبردست سړی و، شاعر هم او ښه انسان و، ډېر ښه انسان. ولې چې د ده یو زوی و دغه دې ورسره ښخ دی پرېږدي، د ده په ژوند مړ و. نو وایي چې هغه څه زمیندار ته باید خامخا څه ویلي انسان دی، بس هغه کار اخیستی هغه سره یا بیلچیا څه وه هغه په دې سر والي، د هغې نه بس هغه سر راګوټې مړ شو. د غني خان زوی وفات شو. غني خان غني خان ماپ کو داسې خبرې دقه یو زوی یو ښه دقه یو د هغه اوس دوه زامن شته، بارام او خوشحال مشال. نو هغه جي غني خان بیا لکه ماپ کو ورته یې چې بس کډه واله وایي سمه خو له سترګو مې له پناه شه. ښه حاجي صاحب د غني خان شاعري په نړیواله کچه باندې ټوله دنیا یې ګوري اوري، څومره خلک دلته راځي؟ ډېر راځي، ډېر د دغه مزار له راځي. نو بس دا ویلي مو چې ما په دې عامه مقبره کې ښخ کړی څو براته د وګینه نور وروڼه هلته ولي خان جي ښخ دي خپلو ځمکو کې. هغه ورځ د ولي خان انګور او سپندیار ټبر مړو همالته ښخ کړی دی ولي باغ کې. او دې دلته د زړه مقبره کې پخوانی کې نیکونو سره ښخ دي. نیکه هم دلته وي بارام خان نومېږي. او ته خو مالي د دې ځای که نه؟ او جي د دې مقبرې دغه نو مشران دلته راځي د امین سلګون ایمل ولي خان صاحب او یا نور راځي او دا د سړک پته دغه هم راغلي دا ما دا ویې ورته وایم چې د خدای د انصاف دا سړک یو فوټې اوار کې چې موټر ګاډي خو پرې راځي او لږ کاڼي پرې واچوي شینګل نو ستاسو مخبرې پرې جوخ راغلي داسې انکار کړي چې حاجي صاحب دا راته ووایي تا خو به غني خان لیدلی خپله؟ او جي او ما د یاد کوم شعر یې درته یاد دی؟ نو زه خو انپړ یم د هغه اشعار خو داسې ډېر دي لکه ډېر دا خلک یې وایي. نو خلک څه وایي چې و غني 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 چې بخي به لیوني او یا غني غني غني؟ هغه یاره ډېر اشعار داسې ویلي دي که نه چې په ما چې ورته سوچ وکړې که نه د عقل باندې وښول علم دی بچي د مازغه الله څنګه ورکړي. حاجي صاحب دا راته ووایي ستاسو خو لکه مطلب هغه وخت کې به غني خان ته ناسته ولاړه وه دغه به لکه جي مولیانو پسې مې ویلې ده دغه خبره له راتله چې مولیانو به څه ویلې لکه بیا ورپسې داسې ویلې چې بیا رضا کړي دي که نه او دا به هغه دغسې مې ویلې بیا مولیانو چې پیسې ورکوي نو جنت ته دې بوځي او چې پیسې نه ورکوي نو دوزخ ته دې بوځي. دا به هغه ټیک 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 خو یو زبردست سړی و بار ملک کې وخت په لندن کې سبق ویلی او تعلیم یې باچا خان دواړو ولي خان هم ویلي. صحیح. حاجي صاحب یو منټ له راشه که راځي حاجي صاحب ته به یو څو خبرې او جي دا ټول حاجي صاحب راځه خدای دې راول. دا حاجي صاحب هم د دې ځای د 400 د شمالي اشنغر د خوږې پستي علاقې د انقلابي خاورې. حاجي صاحب ووایه د غني په اړه راته ووایه چې څنګه شخصیت و؟ خبرې پکې نشته. دا راته ووایه چې په اوسنۍ زمانه کې خلک د غني په مرګ څومره خفګان څرګندوي یا راته ووایه نن سبا د غني خان په شانته شاعران شته که نشته؟ کم به ملاوي بیخي به وینه
وی باندې کنه ویم خو کچا شعران دي کچا شاعر دا پخه شاعري کوي پخه شاعري کوي لکه د شو خوشحال خان شو کنه هغه ډېر مخکې تیر شوی دی خو دوی لکه پخه شاعري کوي حاجي صاحب نو ډېره زیاته مننه چې موږ وخت راکړ او څو خبرې هم را سره وکړې خوشحاله راته اوسې جی ډېر او جی یو اشعار یې ته وایم ووایه ارشاد ها وی خوب وینم علما که یې راکړه چا مانا خوب وینم علما که یې راکړه چا مانا او سر مې لګولې د جانان په زنګانه دې پسې ډېرې ویلې خو بل نه راځي جی دلته غلي ډېری ورته وایي د ډېر په غاړه یو بنګله ده د ده د شاعرۍ کتابونه د ده د لاس رباب چې ده به په خپله ټنګه و خوښ رباب دی په دغه بنګله کې پروت دی زمونو کتونکو دا خبرونه هم د دې ځای نه پای ته رسي تاسې د مشرانو خبرې واورېدلې د غني ګڼ اړخیز شخصیت که څه هم تاسو پیژنئ خو څه ناڅه مات ګوډمنګه هم دروغ ښودو تاسې کولی شئ چې شمالي اشنغر 400 علاقې ته راشئ د غني خان د قبر زیارت وکئ مزار یې وګورئ د دوی د شخصیت د شاعرۍ نه ځان خبره کوي خپرونه پای ته رسي چېرته چې میخا د باد او بریالي اوسئ